السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. ښځې ته دا دوه کارونه ډېر زیات خوند ورکوي. هغه کوم کارونه دي؟ که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. دوستانو، زموږ د هرې ویډیو ټایټل که هر رنګ وي، خو موږ همیشه غواړو چې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړو چې ستاسو ژوند ورسره ښه شي. دوستانو، د ښځې او خاوند داسې رشته ده چې پکار دا ده چې هغه په مینه او محبت سره وساتلی شي. خو دوستانو، سړی همیشه غواړي چې د ځان خیال وساتي، خو د ښځې هیڅ قسمه پروا هم نه کوي. نن درته داسې دوه طریقې ښیم چې ښځه پې ډېره زیاته بې انتها خوشحالیږي. خو د دې نه مخکې تاسو ته یو ورکوټیشن ریکویسټ دی، که چا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، که غواړئ چې ستاسو ښځې همیشه خوشحاله وي نو دا دوه کارونه خامخا وکړئ. او پای کې اولنې دا چې د ښځې د ښایست تعریف وکړئ او ورته ووایئ چې تاسو ډېر زیات ښایسته یې، او هیڅکله د خپلې ښځې په مخ کې د بلې ښځې د ښایست صفت مه کوئ. او دویم دا دی چې د ښځې سره همیشه داسې قسمه خبرې وکړئ چې ما تاسو سره واده کول غوښته، زما غټ ارمان و، نو تاسو چې مې واده وکړو نو زما د ژوند غټ ارمان چې کوم و نو هغه پوره شو. دوستانو، دغه دوه خبرې به ستاسو او ستاسو د ښځې ژوند ته ډېرې زیاتې خوشحالۍ راولي او ژوند به مو پې ښایسته وي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. او اوس راکړئ ماته اجازت، چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ، او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.